السلام علیکم ګران برو ګران کتونکو دې کې څنګه نن سبا د یو وبا پیلاو شوې ده د کرونا هر ځای کې دغه مسایل اوچت شوي دي په هر سکرین باندې په هر ځای کې هم دا یوه خبره روانه ده بل ورسره دویمه مسله روان ده لاکډاون ده نو دغه رنګې موږ سره زموږ مشر موجود دی حاج یعقوب خان صاحب هغې له موږ راغلي یو د دې باره کې دې نه هم تپوس کوو ځکه چې دوی خپله کاروباري شخصیات دي او د دې کاروباري شخصیات سره سره کاروبارونه هم خراب شوي دي زیاتره لاکډاون د وجې نو د دې نه به د دې رای اخلو چې دې باره کې دې څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه ستاسو د ټیم نه چې تاسو قیمتي وخت موږ دپاره ضایع کړو راغلی او زما دیرې له راغلی الله هم خوشحاله ساته ډیره مننه د دې مطابق یو وبا چې کومه پیل شوې ده دا یو په موږ نه ده دا په ټوله نړۍ ده په عالمي دنیا ده د دې د مخنیوي دپاره حکومتونو ډېر کوششونه وکړل خو انشاءالله پاکستان به په دې کې ډېر محفوظ پاتې شي زه د الله نه امید لرم پاکستان به ډېر محفوظ پاتې شي او انشاءالله چې تر اوسه پورې کومه حفاظت وشو خپلو عوامو کومه طریقه اختیار کړه په دې باندې زه ډېر مشکور یم او ډېر خوشحال یم ډیره پابندۍ سره طریقه کار وشو د وزیر اعظم صاحب نه هم ډیر خوشحال یم چې دا کم 12,000 روپۍ پیکه چې ورکړو دا هم ډیر یو ښه کار وشو غریبې طبقې دپاره په دې باندې به هم څه کار وشي خامخا او دا هم ډیر ښه وشو د موږ د تاجران برادري چې کومه ده دا نور خفه کېږي نو دا ډیر سخت په پریشانۍ کې دي سره زمونږ ژوند ولاړ دی 50-40 کسان ما سره روزګار کوي هغه ټول خفه دي او داسې هر یو سړي سره لګیا دي او خفه دي د دې دپاره یو داسې کوټلی پروګرام پکار دی چې دا ملک هم بچاو شي او روزګار باندې هم اثر پرې نه وځي چې اولی دا کار وچلیږي دا ترانسپورټ وچلیږي او دوکانونه کولاو شي او کومه علاقه کې چې څه خطره وي دا هغه ځای د حکومت حفاظت وکړي هغه ځای د یو معقوله وساتي نو زما خو وړوکې غوندې ایډیا دا ده چې کم ځای کې څه نښه نشانه وي یو کلی وي یو کور وي د هغې حفاظت یې وکړی شي او تر اوسه پورې موږ ښه حفاظت عوامو وکړو د خپل ځانم او د حکومت په خبره باندې عمله شوې ده او زموږ چې څه حکومت ویلي دي هغه موږ منلي دي او اوس هم منو خو دې نه شاته چې دي نو دا به بیا تنګ راشو مونږ تاجر برادري او کاروباري خلک دا اوس تنګ شوي دي نو پکار ده چې مونږ له مخه میلاو شي چې مونږ خپل روزګار شروع کړو او د حکومت سره شانه به شانه یو مونږ ننم او بیام خو انشاءالله دا شی به اوس ښه کېږي بچ کېږو به مونږ به بچ شو که خیر حاجي صاحب څنګه ستاسو کوم د قبایلي عوام دی دا څومره ستاسو سره ملاتړ ولاړ دي دې دپاره به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ ټولو ته زما خو دا پیغام په دې مخکې خبرو کې هم شو چې انشاءالله مونږ خو شانه بشانه د حکومت په رایه باندې وچلیدو او چې څه حکومت ویلي دي مونږ هغه حفاظت د ځان کړی دی جمع جرګه مو لرې کړې ده د غونډې نه پرهیز وکړو غونډه نشته زمونږ چې کوم دا جمع جرګې وي زمونږ د خپلو قبایلو هغه مونږ سټاپ کړي دي په دې وجه چې د حکومت په وینا باندې نو حکومت نه زمونږ ټول قبایل خوشحال یو په دې 12,000 روپو پیکج باندې هم خوشحاله یو او په دې نورو کومه هدایت یې کړی دی مونږ په هغې عمل وکړو په هغې هم خوشحاله یو بل د مونږ قبایل انشاءالله ټول پاکستان بچ دی زه خو دا ویم چې مونږ دا دومره خو باسي مړه کېږو خو ټول پاکستان بچ دی او قبایل خو ټولو نه بچ دی دې کې دا ټک ټوک نه دی راوتی انشاءالله مونږ ټول خوشحاله یو 1919 کې دا وبا راغلې وه خو هغې ته خو به مونږ وبا ویل او زمونږ پلارونه نیکونه پکې ټول مړه شوي وو خو دا هم په دا شکل وه خو اوس حفاظت وشو انشاءالله دا وبا مونږ نه زر واپس شوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم یولد لم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم یولد لم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا احد سبحان ربك عزة ما يصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. یا پاک پروردگارا په مونږ باندې دا وبا راغلې ده دا رانه واپس کا یا رب العالمین. ته په مونږ باندې ورحمېږه یا رب العالمین. ټول نړۍ له خیر پېښ کا یا رب العالمین. کل اسلام له خیر پېښ کا یا رب العالمین. په مونږ باندې ورحمېږه چې دا کومه وبا راغلې ده دا مونږ نه واپس کا رب العالمین. مونږ ستانه ډېر رضا یو، ته رانه رضا شه یا الله، ته رانه رضا شه یا الله، ته رانه رضا شه یا الله. ته غفور یې، ته رحیم یې، ته کریم یې، ته خالق یې، ته مالک یې، ته رازق یې، ته حاجت روا یې، ته مشکل کشا یې یا رب العالمین. دا وبا ته مونږ نه واپس کولی شي، بل هېڅوک یې نشي واپس کولی. و آخر دعوانا والحمد لله رب العالمین.